السلام علیکم محترمه. دا خبره ایس یو کتاب نه د لیکلی چې په یو ځمکه باندې تماکو شو نو بیا به په هغې باندې 40 کاله فصل نه کیږي. دا د خلکو اسې خبرې دي ښه، او دا دروغ خبرې دي، هیڅ مشکل نشته. تماکو کرل روا دي. علامه شامی رحمه الله لیکلی دي په فتاوی شامیه کې، نور جدیدو فتاوو هم لیکلی دي او په دې کې څه مشکلات نشته. ښه، داسې خبره ده. اوس ګوره زه به درته ووایم اپیم دي، د اپیمو نشه د دغه نه د سګرټو نه ډېره زیاته ده، لیکن د هغې استعمال په دوایۍ کې دی. ټیک ده، که څوک یې په دې نیت کوي چې دا به فصل کوي او زه به یې خرڅوم، خلک یې کوي او خرڅوي یې، او حالان کې د قانون د لحاظ هم بند دي چې ودې نه کرلی شي. خو په هغې باندې چا دا ونه ویل چې په دې ځمکه پلیتېږي، ځکه ځمکه چې پلیتېږي دا به په پلیتۍ باندې پلیتېږي، او دا خو شین بوټی دی، تر څو پورې چې دی شین دی د کې هېڅ مشکل نشته. کله چې دی وچ شو بیا هم په دې کې څه مشکل نشته. کله چې د دی استعمال کیږي نو اوس په مشکلات پیدا کیږي. صحیح ده. نو که چېرته بالفرض څوک استعمال د نشې دپاره کوي انو دا بیا روا نه دی، او که څوک استعمال د نشې دپاره نه کوي نو بیا خو څه مشکلات نشته. یا مثلا د دلته نه حکومت اخلي او د حکومت یې وړي نورو ملکونو ته، او په هغه نورو ملکونو کې د کافرانو په ملکونو کې استعمالیږي، بس بیا خو د هغوی خپل پروګرام دی. بیا خو په دې کې د مسلمانانو څه مشکلات نشته، خو څوک ورته ناروا ګونه نشي ویلی. ښه،